چې د حورو د علمانو د مالت ته بلا لارې دي، په مر کې جنت مه ګوره، جنت ته بلا لارې دي. دا لور د سکول ته ولېږه، په لور د سبق ووایه، په دې کې غیرت مه ګوره، غیرت ته بلا لارې دي. یو کتاب دی حضور صلی الله علیه وسلم کې فیصلې، پاش نبی علیه السلام چې څومره فیصلې کړې دي، دا یې رخصتې دي شارټ کټ. پاش اول سار ته دا لیکل شوي دي چې هر هغه مسلمان چې ناحق یې قتل نه وي کړی او شرک یې نه وي کړی، دا په خدای پیرا پیرا حق لري چې ویې بخشي. او د میش په مشره شرڅه قاتل د قاتل غوندې غاټ شای چې بیا دی په دغه فیصله شي فرمایي چې چا د یوه مسلمون د انسان په قتل شي خالي دم راویلی وي چې یاره دا کاس ته مړ شي، او د قیامت په ورځ داسې پیش کېږي چې په تندې یې لیکلي وي چې دا د خدای د رحم نه محروم دی. وس هغه قاتل د میش په مشره شه دومره عام دی چې زه په یوه لرې انسان قتلوه، مسلمون وژنه، په بل لرې څه شی که جنت وغوړه. دا ډېره غوټه معامله ده او ډېره غوټه کیسه ده، خو مسله دې لا بله ده چې میږه په دا شی نه سر یا اوه پېرې هنه خلوصېږي. دا مشره سړی په سوشل میډیا ډېر ښه د دغه شی پاته لګي چې ودره لبه په ټیم لري داونه ده. او بیا میش کېده څه شي دی پوره وجه ستا په جنت باندې مین دي، پتا نه دي خدایا دلته کې هر چا د غرض په نیت سجده کړې ده. په د پښتونخوا وطن شي چې څومره مړي وشول، څومره خلک یې په مینه په زون پرې وتړل چې څه هم وشول، میش په دغه نیت ډېر وکړل چې هورې دي و جنتینه دي و څه دي. و دل اسلام سیایي و دل کیسه پکې هم لري، بیا میش وژني څه کیسه پکې هم لري په لرګوډه دي. د غني خان او د امام منظر بیتونه یې ولګاړ دي چې لکه ماشوم چې مور په واو او په بلا یاروي، داسې له تا نه هر ملا لګیا دی ما یاروي. وایي که غار دی غضبناک دی او جبار هم دی، زه ورته وایم که غار دی نو غفار هم دی، ما سره مینه له اویا میندونه زیاته لري، یوازې ستا نه دی زما پروردګار هم دی. میش د خدای معیار ډېر عجیبار ته ټاکلی دی. خدای د یوه انسان سره د اویا میندې نه زیاته مینه د یوه مسلمان سره لري، او دې له میش په کیم لیول لګیایي. په د پښتین وطن چې دا څومره سرکل ګرځي، دا مارګ، دا ګوډ، دا ژبلې، دا ټوټل په دغه دوه ټکي کېږي. پارین ها چې زه کلي ته تله پا بیره ورغله، میش په کلي شه ستر سره بای دی دوله یوه بیره دو لطیف جانه قسم په ذات په تیر داور شه داسې رز نه وه چې د دغې بیرې وخوته اوه پنځه شپېږ څلوېښت دا لاشینه وپروته وي پوسو سارینه په دا ګډې پیش میږو خالي په دغه نیت ورکېږي دي داسې په ګړباول چې یا الله پاکه چې زه د غلاس ته ورداره چې داسې نه وي چې د مو پلور پروت وي، چې د مو ورېر پروت وي، ځکه داسې توره تیاره وه دا پته نه لګېده چې څوک ویلې مړ کېږي او دا څوک یې ویلې وژني، داسې لبه لګیا وه. ویس په دغه وطن میش چې څومره سوچته او څومره میش فکر کي، کم از کم په دغه وطن چې دا کیمه لبه بالخصوص چې د په کیمه خوبره میش نوسي، په دا خوره چې کیمه لبه راونه دو ډېره بداله نه دو، هغه قسم کیسه راونه دو. او د دغې لبې مخنیوی څه شی دی؟ توس ته پاته دو چې سواد ته مکمل دا خلک رینټر شو ارګاډ څه په میډیا روغلل ډېر ښه کوریج یې ورکوه که نه، خو چې کله هدې سواد د خلک مزاحمت وکړ ارچک شول توس یې ونلل په سواد شي خیر خیریات ته ډېره غوټه پالیسي په ولسي مزاحمت څخه خلک یې چې د ولس دور د خدای دور دی، په ولسي مزاحمت دومره غوټې پالیسي روخ بدل شو. بیا اوس خپله کې مروات شي په 25 تاریخ ټاکل یې فیصله وه لطیف جانه چې دلته و اپریشن شروع کېږي، خو د لکې د خلکې چې کله مزاحمت وکړو ووتل بلا تفریق بلا سیاسي ګوندې ډالې ویشل دغه نه، ځکه چې مسله د ټوله شریکه دو، وطن خوبره مور دو تو ته پاته دو، دا وطن په خپله شیرینه